هغه کسان چې په افغانستان کې د غواړي په یوټیوب باندې کار وکړي نو په هغه کې زیات تر کسان دا پوښتنه کوي چې یوټیوب مونټایزیشن په افغانستان کې شته دی نه، یعنی مطلب په افغانستان کې دننه که چېرته مونږ یو نو زمونږ چینل نه مونټایز کېږي، د خپل چینل نه مونږ ارنینګ نشو کولی، پیسې ترې نشو ګټلی ځکه مونټایزیشن په افغانستان کې بند دی. نو دا 100% صحیح خبره ده چې یوټیوب مونټایزیشن کوم دی کنه دا په افغانستان کې په اوس وخت کې بند دی. خو دا خبره غلطه ده چې په افغانستان کې دننه تاسو د یوټیوب نه ارنینګ نشئ کولی، ځکه په یوټیوب باندې د پیسو ګټلو صرف دغه یو طریقه نه ده چې ستاسو به 1000 سبسکرایبر پوره شي، 4000 غنټې واچ ټایم، د هغې نه بعد به بیا تاسو ته اډ ریونیو ملاویږي. نه دا غلطه خبره ده، صرف دا طریقه نه ده بلکې د دې نه علاوه نورې داسې ډېرې طریقې دي او اصل طریقې هغه دي، هغه داسې طریقې چې هغه په حقیقت کې ستاسو نه ډالر میلیونر جوړوي، یعنې مطلب میلیونر به یې خو نه په پی کې آر کې، نه په افغانو کې، بلکې په یو اس ډالر کې. دا ټوله طریقه چې موږ په خپله کوو هلته په دې ویډیو کې نن شو کوو. په فرست نمبر باندې دا طریقه هم درته ښیم چې څنګه تاسو دغه مونټایزیشن دا 1000 سبسکرایبر چې ستاسو پوره شي، 4000 غنټې واچ ټایم، همدغه په افغانستان کې تاسو خپل چینل مونټایز کولی شي. دې لپاره به تاسو داسې کار وکړئ که چېرته تاسو څوک پیژنئ، ستاسو ملګری وي، ستاسو رشته دار وي، هر څوک وي په پاکستان کې وي او که په بل هر یو ملک کې وي، په هغه باندې به بینک اکاونټ جوړ کړئ او د هغه ډیټیل یعنې مطلب د هغه ځای خامخا څه ډاکومنټس خو به ورسره وي که نه، یا به ډرایوینګ لایسنس وي، یا به ورسره بل څه کارډ مارډ وي، پاسپورټ به وي ورسره، په همغې باندې ستا چینل د افغانستان نه مونټایز کېدلی شي. خو کله چې مطلب تاسو د یوټیوب نه دغه اډ ریونیو نه ده که نه، فار اګزامپل دا 1000 ډالر وي یا 1500 ډالر وي، نو دا به تاسو ته ډېرې پیسې ښکاري او په حقیقت کې دا ډېرې پیسې دي زموږ ستاسو دپاره، ځکه چې مونږ د دې نه ډېرې پیسې نه دي ګټلې. خو زه دا وایم که نه چې دا غلطه خبره ده، دا غلط سوچ دی. اصل طریقه د پیسو ګټلو په یوټیوب باندې دا نه ده، او که چېرته څوک صرف او صرف همدې 1000 ډالر ته نسي، 1500 ډالر ته نسي، نو هغه هېڅکله مالدار کېدلی نه شي. یعنې مطلب صحیح ده، ښه ارنینګ دی دا، خو په دې باندې یو کس چې کوم دی که نه هغه مالدار کېدلی نه شي. اصل د پیسو ګټلو طریقه چې کوم دی که نه هغه سرویس دی. دا موږ تاسو ته د کورس تقریبا په 2-3 ویډیوز کې ویلي، ښه په ډیټیل سره سټپ بای سټپ په هر څه باندې موږ تاسو پوه کړی دی. سرویس یو داسې څیز دی که نه چې فار ایگزامپل ستاسو اډ ریونیو 1000 ډالر ده، نو سرویس نه به تاسو 12000 ډالر، 15000 ډالر د هغې نه په اسانه باندې ګټئ. او دغه سرویس خدای که ته په افغانستان کې او که ته د دنیا په هر ګوټ کې، په هر ملک کې ښه په اسانه باندې همدغه د افغانستان بینک اکاونټ ته به ستا پیسې راځي، ستا په لاس کې به وي، ستا ارنینګ به وي او بل ښه ډېر به وي. نو خبرې مطلب دا دی چې صرف او صرف مونټایزیشن ته مه کښېنه چې زما چینل به مونټایز شي او دې نه به زه ارنینګ کوم. د سرویس سوچ وکړه، سیرې که په پاکستان کې که په افغانستان کې ستا چینل مونټایز کېدلی شي، ښه په اسانه مونټایز کېدلی شي. زمونږ د یو ایل انګلیش چینل چې کوم دی دا به تاسو ته غټ چینل ښکاري، مین چینل به ښکاري، تقریبا 2,80,000 سبسکرایبرز دي. خو که تاسو وګورئ که نه اوس وخت کې په دې ټایم کې لیپټاپ زما مخې ته دی، دا لیپټاپ سکرین دی، په لاس کې مې موبایل نیولی دی او ډېره سمپل ویډیو جوړوم. ولې؟ ځکه چې د دې ویډیو مطلب او مقصد صرف او صرف دا دی که چېرته ماته یو ټکی نیم راځي چې هغه زه هغه کسانو ته وښیم څوک چې اوس په یوټیوب باندې کار کول غواړي. د دې چینل نه مطلب او مقصد زموږ ارنینګ نه دی، زموږ د ګټې مین ذریعه دا نه ده. او دا ولې نه ده؟ ځکه کله چې د انګلیش سایډ ته، د هندي سایډ ته داسې مونږ سرویس وکتو، نورې د ګټې ذریعې مونږ وکتلې، نو دغه 500-600 یو نیم زره ډالر چې کوم دی دا مونږ ته په هغه ټایم کې بیا ډېر زیات کم ښکاره شو. همدغه میسج زه تاسو هم درکول غواړم که په پاکستان کې که په افغانستان کې یوټیوب ته راشئ، ځکه چې د یوټیوب په مدد سره د ډېرو خلکو ژوند بدل شو. نو همیشه په جاب باندې کار نه کېږي، د نوکرۍ په منډو ترړو باندې کار نه کېږي، که هغه ته د میاشتې 1 لک هم ګټې هغه به لیمیټډ وي، هغه نه زیاتېږي. او په یوټیوب کې دلته آنلاین ارنینګ دی، په یو اس ډالرز کې دی، او دا چې ستاسو څومره خوښ وي څومره مخکې ته تللی شي، څوک هم ستا مخه نشي نیولی. امید کوم چې په دې باندې به تاسو پوه شوي یاستئ، کلیر شوي به یاستئ. تhank you so much.